تر قضاوت مخکې فکر وکړئ. لنډه کیسه. وړاندې کوونکی حسنزی. ډاکټر په بیړه روغتون ته داخل شو. روغتون نه زنګ ورغلی و چې بیړنیو عملیاتو ته ځان ورسوي. ډاکټر ټول وس کړی و چې ځان ژر ورسوي. لباس یې بدل کړه او په چټکۍ عملیات خونې ته روان شو. په دهلیز کې د ناروغ پلار ولید چې ډاکټر ته په بې صبرۍ منتظر و. د ناروغ پلار چې ډاکټر ولید پرې ور چیغې کړ: ولې دې دومره ځنډ وکړ؟ ته نه پوهېږې چې زما د زوی ژوند په خطر کې دی؟ ها، لږ هم د مسؤلیت احساس نه کوې؟ دا څنګه ډاکټر یې؟ ډاکټر مسکی شو او ویې ویل: بخښنه غواړم کاکا جانه، زه په روغتون کې نه وم، بس چې څنګه دا زنګ راغی را روان شوم. ټول زور مې وواهه چې ژر راسم. هیله ده چې اوس آرام شي، زه به خپل کار پیل کړم. د ناروغ پلار وویل: ولې آرام شم؟ که زما پر ځای ستا زوی عملیات خونه کې وای ته به آرام وې؟ ها، که ستا زوی د ډاکټر د ځنډ له وجې مړ شوی وای ستا به څه حال و؟ لږ فکر وکړه. ډاکټر بیا په مسکا وویل: موږ به خدای راکړی وس وکړو کاکا جانه، ته هم د خپل زوی د روغ صحت لپاره دعا وکړه. د ناروغ پلار وویل: دې ته وایي د مړې خېټې پاړسي، زه په څه حال یم درته وګوره. توبه خدای. عملیاتو څو ساعته ونیول. ډاکټر د عملیات خونې نه په ډېر خوشحالۍ راووت. د ناروغ پلار ته یې وویل: د خدای فضل دی، ستا د زوی ژوند وژغورل شو. خو د ناروغ د پلار غبرګون ته یې هېڅ انتظار ونه کړ. په بیړه روان شو. په تلو کې یې ورته وویل: که کومه پوښتنه دې لرله نو له نرس سره وغږېږه. ډاکټر خپل کالي بدل کړل او په ډېره بیړه له روغتون څخه بهر شو. څو دقیقې وروسته نرس راووت. د ناروغ پلار ورته وویل: دا څومره کبرجن ډاکټر دی، ما ته یې حتی دومره وخت رانه کړ چې د خپل زوی حالت وپوښتم. د نرس په سترګو کې اوښکې راغلې. د ناروغ پلار ته یې په ډېر عجیب انداز وویل: پرون د همدې ډاکټر زوی ټکر کې مړ شوی و، نن یې جنازه ده. دی د دفن مراسمو کې و چې ستا د زوی عملیاتو ته مو راوغوښت. دا د ستا د زوی ژوند یې وژغوره، خو په منډه لاړ چې د خپل زوی دفن ته ځان ورسوي. د دې لنډې کیسې څخه موخه دا وه چې د نورو په اړه هوایي قضاوتونه مه کوئ، ځکه تاسو نه پوهېږئ چې د چا ژوند څنګه دی او د هغې ژوند په څه حالت کې روان دی.